تیره جمعه مې ویلو چې د نبی علیہ السلام لومبی واده د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره شوی دی او دغه وخت د نبی علیہ السلام مبارک عمر 50 کاله او د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها عمر 40 کاله او د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها په خواهش باندې دا نکاح شوی و واده شوی او دا الله په دې کې ډېر حکمتونه دي ډېر رازونه دي په دې کې اب ان شاء الله چې ته موقع پیښ شي نو زه به یو بیان تاسو ته په دې وکم چې د نبی علیہ السلام دا زیات ودونه ولې شوي دي او لومبی واده د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره ولې شوی دی دا ځان له موضوع ده ان شاء الله مقرر شي بیا به درته ووایم دا مې درته ویلو چې ټول د نبی علیہ السلام اولاد د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نه دی سوا د یو بچی نه چې د هغه نوم ابراهیم و دا په مدینه منوره کې پیدا شوی دی د ماریه قبطیه رضی الله تعالی عنها نه بهر کیف عمر د نبی علیہ السلام مبارک چې کله 40 کالو ته تقریبا نږدې شو نو پروردگار ورته نبوت ورکړ لوی منصب د پیغمبره بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے بخاری شریف کے حدیث تے کہ دا نبوت نمخ کے نبی علیہ السلام بخوبون لیدل اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحة فی النوم خشت خوبون بنبی علیہ السلام لیدل دا پیغمبری دا دا اللہ دا طرف نے یو نعمت تے دا کسبی شے نہ رے پا کسب نہ ملاوے گی قرآن شریف کے اللہ فرمائی اللہ یعلم حیث یجعل رسالته دا مکی خلق و ابو جہل اغب ویرا مشر دا مکی زیما او دا پیغمبری دی یتیم تا ملاو شوا او دی غریب تا ملاو شوا او دی کشر تا ملاو شوا من کے دی کشر دی عتبہ بوی سردار د مکی زیم شیبہ بوی سردار د مکی زیم مالونه من سره دي دولتونه من سره دي او هغه زمانه کې چې کم د تجارت اسباب واټول باندې او د تجارتونه ارس من سره دي د قوم او د کلی مشری من سره د پیغمبري د تمل او شو الله فرمایي الله اعلم حيث يجعل رسالته الله وی کم ځای کې چې د پیغمبري دم نو دا ځای ماته معلومه چې دا مناسب د پیغمبره دی او کنه دی لکه یو زمکه ده او یو زمیدار پکې فصل کری نو دا زمیدار ارض فصل غنم نه لولي بعض زمکه داسي چې هغه کې غنم اونستل نو دا غنم خوري تخم ختم کی وی خوري بعض زمکه داسي چې هغه به غنم زرغون کې خو بیا قابل د دینی چې د غنم له ترقی ورکی طاقت پر زمکه کې نه د زرغونتیا برابر نه شاړ زمکه او چې کم ازمکه د دې قابلې چې دا غنم زرغونی او دا بوټي غټي او دا بار کوي او دانا مضبوطه خېجي نو زمیدار بیا د تخم په هغه ازمکه کې کوي یو زمیدار په دې پوي چې دا ازمکه قابل د کاشت او دا نه ده دا قابل د زرغونتیا ده او دا نه ده او دا د فصل د کرلو ازمکه ده او دا نه ده نو رب العالمین به په دې نه پويږي چې دا انسان د نبوت قابل دی او دا نه دی دی د نبوت بار وړي شي او دی د نبوت بار نشي وړي او د نبوت د لوی طاقت دی لرلی شي او دی نشي لرلی او بیا د پیغمبره چې کوم مقاصد دی هغه مقاصد دی پوره کولی شي او دی نشي پوره کولی نو الله وی الله اعلم حيث يجعل رسالته وی چې کوم ځای د پیغمبري مقرروم دا ځای ماته معلومه هر چاله د پیغمبري خو نه ورکوم دا خدا داد د الله د طرف نه یو نعمت دی او هغه ځای کې د پیغمبره د بوټي نه لای چې کم ځای ورته معلومي رب العالمین ته چې دی دا بار وړي شي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا الله نبوت ورکاو نو نبوت یو خدادات شعر د الله د طرف نه دی او دا خوبم د الله د طرف نه که یو سړی وای چې د خوب خشته وینم دی په خپل سوچ خوب نشي لیدلی دی چې ودشي نو د الله د طرف نه د دې درته القا کیږي او دی خشته خوبونه نه
او یا شیطان دې دلته ناستي نو هغه ورته څه وسوسې چي. خدا خوب که شیطانی دی او که رحمانی دی، دا خوب درې قسمونه دي، یو ته رحمانی وي، بل ته شیطانی او بل ته حدیث النفس وي. دا درې واړه د انسان په اختیار کې نه دي، دا د الله د طرف نه دي یا د شیطان د طرف نه دي. خو د الله د خپل وس پکې نشته. یو سړی په خپل وس خوب لیدی شي؟ نه، چې زه د ښه خوب وینم او یا د خراب خوب نینم، دا د وس نه دی. نو دا خوب خشته خوب د الله د طرف نه دی او نبوت هم د الله د طرف نه دی، هغه ما به الاشتراک شی دی. نو نبی علیہ السلام مبارک مخکې خشته ښکلي خوبونه لیدل. بخاری شریف کې راځي مضبوط حدیث دی د نبی علیہ السلام. بی بی عائشہ صدیقہ فرمای اول ما بدأ به رسول الله صلی الله علیه وسلم الرؤیا الصالحة فی النوم، خوبونه به خشته ښکلي ښکلي لیدل. او بیا فرمای دا خوب به څنګه و؟ دا به داسې و چې کم خوب به ولید نو جاءت مثل فلق الصبح. بخاری شریف کې حدیث دی. نو فلق الصبح د سبا سره تشبیه په دو سیدونه کې ورکوي، لکه څنګه چې سبا روښانه او واضحه، دقه رنګې د خوب تعبیر به نبی علیہ السلام ته واضح او روښانه، د خوب په تعبیر به پوهېده. او یا مثل فلق الصبح زموږ علما لیکي وی لکه سبا چې روخیږي نو د شپې هغه تیاره ختم شي، د سړي په دې زړه کې یو انشراح پیدا شي، یو کولوالی پیدا شي، یو انبساط پیدا شي، فراخی پیدا شي، زړه خوشحاله شي. دقه رنګې دي خوبونو باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه مبارک به خوشحاله شو، زړه کې به انبساط پیدا شو، خوشحالي به پیدا شوه. دا د پیغمبرانو مخکې خدای پاک ښیي، لکه حضرت یوسف علیه السلام خوب لیدلی او قرآن شریف کې الله فرمایي خپل پلار ته خوب بیان کړه چې البابا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یو لستوري مې ولیدل او نور او سپومې مې ولیدل چې ما ته تعبیر او ما ته سر ټیټه دي. نو پلار خو پیغمبر هغه پوه شو چې دا 11 ستورو نه ستا 11 رونه مراد دي او د نور او سپومې نه زه مراد یم او مور دې مراد ده. نو که دارونه دې خبر شي چې موږ به د یوسف تابع کېږو، دته به سر ټیټه کېږو، نو دا درته سازش جوړ نه کړي. نو یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان ګوره ډېر لوی دشمن دی، دارونه به درته ولمسئ او سکیم سازش درته جوړ نه کړي. نو چې کله بیا یعقوب علیه السلام سره د خپلو بچو مصر ته لاړ د یوسف علیہ السلام په دعوت او ملاقات لا، نو قرآن شریف کې الله فرمایي خروا له سجدا، دا ټول ورته سر ټیټه شو. نو فورا ورته یوسف علیہ السلام وی خپل پلار ته یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل، بابا چې ما کم خوب مخکې لیدو دی هغه تعبیر شو. نو دې لیدل دغسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به خدای پاک خشته خشته ښکلي ښکلي خوبونه ښودل. دا پیغمبر سره خدای مدد کوي. قرآن شریف کې الله تعالیٰ د ابراهیم علیہ السلام په حق کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین، چې ابراهیم علیہ السلام له مخکې ما هدایت ورکړی، لاره کوټیو من قبل، د ماشوموالي نه پکې د هدایت آثار پراتو، او کنا به عالمین، مونږ ته پته وه چې دکې صلاحیت د نبوت او د پیغمبرۍ شته. بهر کې ابنمارونو نو دا خشته ښکلي خوبونه نبی علیہ السلام لیدل. نو بی بی عائشہ فرمایي ثم حبب الیه الخلاء، ځان لوالی ورته محبوب شو، لکه دا پرېوته چې د خلکو نه ځان لشم. ولې؟ ځکه قوم یې د کفر و شرک په عبادتونو کې مبتلا دي، کافران دي او مشرکان دي او بوتانو ته سجدې لګوي او د بوتانو په نومونو نظرونه او نیازونه کوي او نظرانې ورکوي او د بوتانو په نوم باندې دا منختې کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے یو ځل یو صحابي تپوس کوي. حضرت انس فرمایي دی خادم و د نبی علیہ السلام، وی ما یو ځل د حضور پاک نه تپوس کړی چې د الله رسوله تا چته د نبوت نه مخکې چته بت طرف ته رجحان او میلان پیدا شوی دی؟ وی نه، وی زما د ماشوموالي نه د بوتانو نه نفرتو او چرته د بت نظرانه صدقه دې خوړلې ده؟ وی نه، وی یو مجلس کې د ناستو او په مکه مکرمه کې یو بل کس و د هغه نوم زید ابن عمرو ابن نفیل. دا زید ابن عمرو ابن نفیل دا حضرت عمر فاروق د تره زوی او مشهور صحابي دی حضرت سعید ابن زید چې عشره و مبشره کې د هغه پلار دیم د بوتانو د عبادت نه توبه طایب شوی.
یو مجلس کې ناستو او غوښه پرته وه، ډوډۍ پرته وه، او دا غوښه د بوتانو په نوم باندې اعلاله شوې وه. دغې غوندې اوبه مالې وباسه. د بوتانو په نوم دا غوښه دا ذبحه شوې وه. نو چې څنګه کېښودې شوه، نو نبي علیه السلام دعوت دی، نو خوره. وی مې چې زه خو نه خورم، دا د بوت په نوم اعلاله شوې ده. وی هغه زید ابن عمرو ابن نفیل هم وایي چې زم د بوت په نوم غوښه نه خورم، د بوت په نوم چې کم څاروي ذبحه شوې دي دا نه خورم. نو زید پکې مشر و، نبي علیه السلام وایي زه په عمر کې کشر و. نو هغه زید وی ډېر خشته دلیل وی اوس مې پله کې هغه خبره پرته. هغه زید د مکې خلکو ته وی خلکه وی دا څاروي الله پیدا کړی، دله په دې وجود کې د ګرځېدو طاقت الله پیدا کړی دی، او د چې کومه ګیا خوړلې ده دا مولا الله پیدا کړې ده. نو دا د بوتانو په نوم ولې حلاله وی؟ پکار چې د خدای په نوم دا حلاله کې. نو حضور پاک وی په خپله زندګۍ کې ما د بوت په نوم ذبیحه او حلال شی نه دی خوړلی، د هغې نه الله ساتلی. او حضرت زید ابن حارثه کوم چې د نبي علیه السلام غلام دی، وی یو ځل طواف کو د بیت الله، د بیت الله نه ګیر چاپېره بوتان پراتو. نو وی زمونږ به دا عادت و چې مونږ به هغه بوتانو له ګوتې وړلې، لکه اوس چې سړی طواف کوي او حجر اسود نه لاس یوسي. دا یو احترام دی. دغه رنګې به دوی د هغه خپلو بوتانو احترام کو. نو ما مونږ به چې تلو نو بوتانو له هم ګوتې وړئ. نو ما یو بوت اصاف د هغه نوم و، وی هغه بوت له مې ګوتې یوړئ. نو نبي علیه السلام منې کړم چې مه وړه ګوتې ور ونه وړئ. نو چې دوباره بیا پرې رالم، نو ما دوباره قصدن ګوتې ور وړئ چې نبي علیه السلام به څه وایي. نو چې دوباره مې ګوتې یوړئ نو وی دې په سختۍ منع کړم. تا ته معنا وي چې دې له ګوتې مه وړه. دا څه څیزونه دي؟ د کاڼي نه په خپله تراشی او جوړوی او بیا تعظیم او احترام کوي. دا جاهلیت په دنیا کې چې قمقل قوم دی او مشرکان دي، چې څوک شرک کوي له ده نه قمقل شی بل نشته دی. لوی رب چې دا ټول کائنات یې رونو پیدا کړي او د دې ټولو کائناتو د چلن انتظام یې کړی دی، هغه خدای سره شریک ګڼل او د خپلو لاس مورتې جوړول او هغې له سترګې او غاښونه او هغې له شکلونه جوړول او هغه مالک د خیر او د شر ګڼل، دا ډېر لوی قمقلتوب. شکر الحمدلله مونږ په دې خوشحاله یو چې خدای زمونږ په زړه کې صحیح ښکلی توحید او د ایمان عقیده اچولې ده، او خدای دې په دې عقیده ژوند او مرګ نصیب وګرځولی. نو نبی علیه السلام د دې څیزونو نه به ځان ساته مکمل. نو چې کله دا خوبونه لیدل شروع شو، نو نبی علیه السلام ته حبب الیه الخلاء، ځان لش دا ورته خوښه شوه چې د دې ځان لشم. نو حدیث کې راځي په بخاري شریف کې چې ځان لشو نو کم خوا به ته غار حرا ته به ته غار حرا ته به لا. بخاري شریف کې په دې ړومبو صفو کې دا حدیث ته نبی علیه السلام مذکور دی. غار حرا ته به لا. غار حرا یو غر دی په مکه مکرمه کې، هغې ته جبل نور وایي. دا هغه غر په سر کې یو غار دی. فکان یخلو بغار حرا، هلته به ځان له به کېناسته. نو څه به یې کول؟ فیتحنس فیه، هغې کې به د الله عبادت کو. اوس ذهن کې دا سوال راځي چې دا غار حرا ولې د عبادت لپاره منتخب کو؟ یو سوال. دویم سوال دا راځي چې د نبوت نه مخکې نبي علیه السلام کم عبادت کو؟ څه کول؟ نبوت خو لا میلاو شوی نه دی. د لومبي سوال جواب علماو ګڼ لیکلی دي چې کوم اسان دی هغه درته وایم. وی غار حرا یو خو ځان لري او عبادت خوان اله کوي چې سړی د مخلوق نه یو پوټی لږ ځان لري او رب العالمین ته متوجه شي، نو هله عبادت خوان کوي. د دې وجې نه د شپې د عبادت فضیلت ډېر راغلی دی. تهجد ولې؟ ځکه دی د مخلوق نه ځان لري، خلکو دی ریا پکې نه، شر شور پکې نه، نو سړی الله ته پوره متوجه وي. د خلکو مخکې چې عبادت کې څوک به ټوخي کوي، څوک به شر کوي، څوک به چغې وایي، نو ستا توجه به د الله نه هغه بندګانو طرف ته پیدا شي. چې سړی ځان له عبادت کې توجه صرف رب العالمین ته الله ته خشوع خضوع مزیدار، نو یو خو غار حرا ځان لري. نو ته به وایې چې ځان له ځای نه خو نورم ډېر وکنه، دی ولې غوره کړه. نو بعضې علما وایي د نبي علیه السلام نیکه عبدالمطلب دغه ځای کې عبادت کړی، نو ځکه یې دا ځای خوښ و. یو جواب دا هم دی، ټیک ده. بعضې علما وایي دا داسې ځان له ځای چې د خلکو د رسېدو نه محفوظ و،
واقعی غار حرا پا غر کی اوچت تے تقریباً سا کلومیٹر یا داغی نا کم و زیاد مزل دے وطا دا غر دا ویخ نا چے بنا خیجے نو سوک رسیدل رسائی وطا گرانا دا نو سڑی پاکزان لمطمئن عبادت کئی لیکن رونو مزیدار خشتا جواب دا دے کہ تاسو لار خدایم بوزا او غار حرا تو رسیدے او داغی محل وقوع تا مقتل نو پخپل محسوس کے چے دا زیریر مزیدار ولی ذکا غازے دا سی دے لکتب دا جوڑ دے عبادت تا پارا دے ځان له یو خشته مزیدار راکوټې غار چې نه پکې سړی ودرېدي شي نه پکې سړی سملاستېدي شي ډډه به پکې وی او مخې بالکل بیت الله شریف ته مخامخ دی بالکل مخامخ سړی چې هلته کې په غار حرا کې کینې ودرېږي او یا کینې په هغه غار کې نو مخامخ بیت الله اوس خو بیت الله ځکه نه ښکاري چې ګیر چاپېره ته برنډې دي خو د بیت الله برنډې اوس هم د هغه ځای نه ښکاري نو سړی په خپله محسوسوي چې که دا برنډې نه وي نو عین بیت الله په نظر راته نو داسې ځای دی چې ځان لم دی د خلکو د رسۍ نم بچ دی اوچتم دی محفوظم دی او یو داسې غار دی چې ته به یې عبادت دپاره مستقل جوړ دی او مخامخ د بیت الله شریف ښکاري نو دا ځای نبی علیه السلام دې دپاره منتخب کو چې دلته به عبادت هم کوم د باران نه محفوظ د نور نه محفوظ او سړی پکې سملاستېدي هم نشي چې ناست دی چې پوره د الله عبادت پکې وکړي او مخامخ بیت الله ښکاري او د بیت الله کومه کونه مخامخ ورته ښکاري چې کومه کونه د بیت الله د حجر اسود والا کونه بالکل د حجر اسود والا ګوټ ته مخامخ غار حرا په مکه مکرمه کې دا غار دی په جبل نور کې مخامخ نو دې کې به عبادت کوو بیا عبادت یې څه کړی دی فیتحنس فیه عبادت پې کوو عبادت یې څه کوو څوک وایي د ابراهیم علیه السلام د دین سبا د آثار پاتیو نو الګیا د په هغه طریقو باندې د ابراهیم علیه السلام د دین چې کوم آثار دي نو هغه آثارو مطابق عبادت کوي بعضې علما دا وایي څوک وایي نه د نبی علیه السلام مبارک عبادت سو الهامي عبادتو رونو دا خبره ذهن کې واچوي چې پیغمبر د نبوت نه مخکې ولی خامخا دی ولایت خو شته نبوت نشته ولایت نشته ولی ته الهام کېږي د الله د طرف نه ګوره خوبونه به لیدل تر دې حده پورې بیبي عایشه صدیقه فرمایي یو حدیث دی په مسلم شریف کې په صحیح سند دی د مسلم شریف مضبوط سند سره دا حدیث منقول دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبي عایشه ته فرمایي وی عایشه وی هغه انی لاعرف الحجر انی لاعرف الحجر الذي كان يسلم علي قبل النبوة وی هغه کانه چې د نبوت نه مخکې به په ما سلام اچاو وی هغه ما ته معلوم دی انی لاعرفه الان وی اوس هم ما ته معلوم دی هغه کانه او یو روایت کې داسې دی چې زه به کله د دې کاڼي مخکې راتېرېدم نو دې کاڼي به ما ته په بلند اواز ووي السلام علیک یا رسول الله आवाज به راته په صحیح مسلم کې دا حدیث موجود دی او په مضبوط سند موجود دی چې په الله رسول په دادې سلام نو ګوره دې آثارو ته ګوره د نبوت نه مخکې کاڼي په سلام اچوي په نبي علیه السلام کاهنان خبرونه ورکوي او خشته خشته خوبونه ویني نبي علیه السلام مزیدار مزیدار نو چې دا سیزونه الله القا کوي انسان ته خوبونه یې نو د عبادت الهام متپزله کې کوي چې په دې طریقه عبادت کوه دا طریقه عبادت کوه په دې طریقه عبادت کوه نو په هغه طریقه نبی علیه السلام په هغې کې عبادت کوه او یو روایت کې د یتحنسو په دې یتحنفو دی فیتحنفو فیه او دین حنیف هغه دین دی چې کوم د ابراهیم علیه السلام دینو یو حدیث پاک راځي الانبیاء كلهم اخوة بني العلات وی انبیاء ټول علاتیرونه دي ابوهم واحد و امهاتهم شتى وی پلار یو دی او میندې جدا علاتیرونه هغې ته وایي چې پلار یو او میندې جدی دی ته علاتیرونه وایي په عربی کې نو ابوهم واحد د ټولو پیغمبرانو پلار یو دی امهاتهم شتى میندې جدا دی مقصد څه شروع مقصد دا چې عقیده د ټولو پیغمبرانو یو ده اصول یو دي اصول آدم علیه السلام نه د نبی علیه السلام پورې چې څومره پیغمبرانو عقیده د ټولو مشترکه ده فرق پکې نشته اصول د عبادت یو دي مونځ هغې ټولو پیغمبرانو منځونه کړي دي اصل دا شو ټولو پیغمبرانو زکات ورکړی دی عبادت بدني مالی دا اصول دي او فروعات چې دي فروعي مسائل د هر پیغمبر بیا جدا دي لکه د مونځ طریقه د نورو پیغمبرانو جدا وه او زمونږ د مونځ طریقه جدا اوقات د نورو پیغمبرانو جدا
او زمون جدا دي. نو یتحنفو دی بل روایت کی دین حنیف دا د ابراهیم علیہ السلام د دین نمو لکه زمون د دین نم چې څنګه اسلام دی. رضیت لکم الاسلام دینا. نو د ابراهیم علیہ السلام د دین ممکن ده چې الله ورته الهام کو القام کولا او بعض آثار د ابراهیم علیہ السلام د دین پاتیو دا غي مطابق هم لګیاو او رب العالمین ورته په خوبونو کې یا په ځل کې القاق ولا ولایت خو دې دا غي مطابق نبی علیہ السلام عبادت کو. خفا یتزود ځان سره به توخه وړله توخه به وړله چې توخه وړي دا ولې وړي توخه خوري بس توخه ځان سره وړي. دې ضرورو یو بله مسله معلومه شو. بعض خلک د رهبانیت والا عبادت کوي لکه عیسایان او د هغوی پادریان او د هغوی هغه خاص خلک نو هغوی ډوډۍ نه خوري ودونه نه کوي. دا په اسلام کې شدیده ګناه ده. لا رهبانیت فی الاسلام قرآن شریف د دې نه ګورې منع کړې ده. اوس نبی علیہ السلام ځان لده بعض خلک د دې نه یو خبره معلومه لکه اوس هم یو سړی بلاړ شي او په یو جونګړه کې او په یو غار کې به څلوېښت ورځې چله وباسي او عبادت به کوي. نه اوس چې چله وباسي په جومات کې به کښېنې یا اوس که ته عبادت کې اعتکاف کې په جومات کې به کښېنې. شاړې ځمکې ته غرونو ته ځنګل ته به نه دی. ولې نبی علیہ السلام تلی دی وی تمامنې کې نبی علیہ السلام چې کم وخت کې تلی دی او دغه چلې نبی علیہ السلام استلی هغه وخت کې منځونه لا فرض نو په نبی علیہ السلام او نه د جمع د منځ حکم راغلی. اوس پتا منځ فرض دی او د جمع منځ در باندې بنا بر یو قول واجب دی یا سنت مؤکد دی او د جمع د منځ ثواب د ځان له د منځ په نسبت یو په 25 یا په 20 چنده زیات دی. نو چې ته ځان له اوس په غار کې کښېنې یا په جونګړه کې کښېنې او د جمع منځ در نه پاتې دی نو ګټه دې وکړه که تاوان دې وکړه. نفلي عبادت کېلته سنت مؤکد دې پرېښودل بنا بر یو قول واجب عبادت دې پرېښود د جمع د منځ دوی ثواب د نه پاتې شو. نو دا په شریعت کې هغې شریعتونو کې جایز و. زمونږ په شریعت کې منع دی. هغوی به ودونه نه کول او زمونږ په شریعت کې نبی علیہ السلام د واده حکم کړی دی چې باقاعده وادو کې تزوجو حدیث کې راځي ودونه وکړئ او من رغب عن سنتي فلیس مني النکاح من سنتي. زما د طریقو یو طریقه ده چا چې د دې نه رغبت وکړو او رهبانیت طرف ته میلان وکړو وایي دا زما طریقې والا نه دی. نو نبی علیہ السلام توخه وړله دې نه بله معلومه شوه توخه به ځان سره وړې ځان سره توخه باقاعده یې وړه او حدیث کې راځي چې کله به موده تېره شورا به نغې بیبي خدیجې ته به پته وه چې نبی علیہ السلام سره به اوس توخه خلاصوي نو حضرت خدیجې رضی الله عنها به ورسره توخه وړله. توخه به یې سو ستوان به ستوان عموما اوبه به یې بتکي کې به یې ځان سره اوبه یې وړی. قسم دی سړی حیران شي چې د خدیجې رضی الله عنها د حضور پاک سره څونه محبت الله ول انتخاب کړی او څومره تکلیف یې برداشت کړی. د دې زمانې ښځې به داسې ونه کړي. سړی چې طاقتمن سړی وي نو غار حرا ته نشي ختی ګران کار دی. په زرو دمو به خیږي په سلو نه په زرو هر 2 قدمه پس به کښېنې ګران کار دی. نو ما وی خدایه مونږ نشو ختی ځوانان یو تکړه یو او بیبي خدیجې سره به د اوبو بتکې مو او ستوان او خوراک به م ورسره او د دې ویښ نه هغې سره پورې نبي علیه السلام پسې وړلي داسې بیبي وله خدای پاک ورکړی وه. نو توخه به ورسره پرته وه په هغې به خپل ګذر اوقات کو. نو چې 40 کاله ته عمر ورسېد نو رب العالمین نبوت وله ورکړه. په 2م تاریخ نبوت ملو شو. نو علما پکې لږ اختلاف کوي. څوک وایي نبوت دا د ربیع الاول په 8م تاریخ ملو شوی دی ځکه پیدایش د نبی علیہ السلام د ربیع الاول په 8م تاریخ. ما درته ویلي چې اختلاف شته څوک 9م یادوي څوک 8م او 12 ربیع الاول اسې مشهور دی د ولادت تاریخ. دا هیئت دانانو رد کړی دی ځکه د نبی علیہ السلام چې کوم د پیدایش ورځ ده دا په 12 نشي راتلی هغه حساب کتاب یې لګولی دی. نو سن 8 ربیع الاول ولادت شو او سن 8 ربیع الاول دا بیا نبوت ملو شو نو 40 دن پوره شو. او بعض حضرات وینه په رمضان 19 تاریخ نبوت ملو شوی دی نو بیا تقریبا 40 کال او 6 میاشتې تقریبا ترې نه جوړیږي. بهر کیف نبی علیہ السلام دا واقع په خپله ذکر کوي. دا د حضور پاک د خولې مبارکې وینا ده. وی زه ناستم په دې غار حرا کې او دې کې یو څو کسان راغلل. زه را پاسولم د خپل ځای نه. لومبې خو یې زما شق صدر وکړه. هغه کومه سینه مبارکه چې شلی ما درته مخکې بیان کې ویلم
چې څلور ځله د نبی علیه السلام شق صدر شوی دی، سینه مبارکه ورته څیرلې شوې ده. یو چې کوم وخت بیبي حلیمې کراو، دویم د نبی علیه السلام عمر 10 کاله، او دریم چې کوم وخت نبوت ورته ملاویږي، او څلورم چې کله نبی علیه السلام د معراج په سفر ته، دا څلور کرته دا شق صدر شوی دی. نو نبی علیہ السلام په خپل ذکر کوي، بیهقی په دلائل النبوت کې دا واقع ذکر کړی ده، او جلال الدین سیوطی په خصائص کبرا کې دا واقع نقل کړی ده. دا د نبی علیہ السلام زبانی ده. وی دوه کسان رالل، وروسته بیا حضور پاک فرمایي یو حضرت جبریل او یو حضرت میکائیل وسره نور فرشتیم دي. نو یې دې پاسولو، نو یې زما دا سینې دې ځای کې وشلوله بو باندې. وی سامان ټول د جنت نه راوړی دی او بې د زمزم استعمال کړي دي. دا ګورېرونو د عام عادت خلاف کار دی، دا د عقل نه بار دی، او د عادت نه چې کوم شی بار هغې ته معجزه وایي. لکه د کاڼي خبرې کول، څوک مني چې کاڼي به خبرې وکړي؟ کاڼي خبرې د نبی علیه السلام تر دې ته معجزات وایي. یو د عقل او د عادت نه خلاف کار چې د یو نیک صالح مسلمان نه صادر شي، نو هغې ته کرامت وایي. او د عقل او د عادت نه خلاف اکسیډنټ وشي، یو سړی پکې بچ شي، چې ته تپوس له ورشي نو څه وایي؟ وایي بس په معجزانه طور سے بچ گئے. هلکه ته پیغمبر یې څه چې معجزانه طور پر بچ گیا؟ دا غلط خبرې دی. معجزانه طور صرف پیغمبر له راځي. دا وایه چې الله مې مدد وکړه، یا غیبي طور خدای بچ کړم. موږ خلک څه وایي؟ یاره جي بس د خدای یو معجزه ونو، دا زر وایي که نه وایي؟ هلکه څنګه بچ شوې؟ یاره بس یو معجزه وه. نو ته پیغمبر یې؟ معجزه خو په اصطلاح کې د پیغمبر سره خاصه ده. نو دا د اصطلاح نه ځان ساتئ. دا به نه وایي چې معجزانه اخبار کې به هم غټ سرخي به لګېدلي معجزانه طور پر بچ گئے. معجزانه طاقت معجزه صرف د پیغمبر سره، ما سوا د پیغمبر هغې ته کرامت ویلی شي، د الله مدد ورته ویلی شي. معجزانه لفظ به نه استعمالی. دا د شریعت په اصطلاح کې صرف د پیغمبر هغې کارونو ته وایي چې د عادت او د عقل نه بار صادر شي. نو دا هم د عقل او د عادت نه بار خبره ده. سینه شلیږي، وینه ترې نه بیږي، او سینه بغیر ګنډلو بیا پیوس کېږي، او زړه انځلې کېږي. نو سامان ټول د اپریشن د جنت نه راغلی دی، نبی علیه السلام وایي. او اوبه د زمزم استعمال شوي دي. علما د دې نه معلوموي چې د زمزم د اوبو نه برکتي اوبه په جنتونو کې هم نشته. د حوض کوثر نه هم دا غوره دي. ولې که نورې اوبه د دې نه بهترې وې، نو د نبی علیه السلام د زړه د مبارک د انځلو دپاره بیا هغه اوبه راوړی وې. چې سامان د جنت نه راوړي، نو ابه راوړی وې که نه، د زمزم په اوبو یې ووینځه. او د زړه سر داسې پوټې غوندې لوتله وه، وی هغې یې لرې کړه، ویې غورځوله. او نبي علیه السلام ته یې اورئ، وی دا د انسان په زړه کې د شیطان د ناستې جالې چې دا ترې لرې کو، ختمه کو. او یو کاسه وه د سرو زرو چې هغه د ایمان او د علم نه ډکه وه، هغه یې زما په دې سینه کې ورواړوله. ایمان او علم په سترګو نه ښکاري. دلته وجود نشته، خو عالم بالا کې دا ټول اعراض د دې عالم هلته وجودونه لري. لکه زمونږ مونځ به تللی کېږي، روژه به تللی کېږي، او زمونږ حج او ذکرونه به تللی کېږي. نو ته به یې ټول خو په هغه څیز کې راځي چې کوم شی مادي وي، دا څنګه تللی کېږي؟ نو څه جوابونه علما نور هم ورکوي، خو مضبوط جواب دا دی چې د دې عالم اعراض چې دي چې هغه نه محسوس کېږي او نه په لاس کې نیولې کېږي، نه تیلی کې اچولی شي، دې له به وجودونه یي په هغې عالم کې، هغه شکلونه به یې راوالي، په تله کې به یې واچوي. نو ایمان او علم هم یو شکل لري. لکه حدیث کې پاک کې راځي، وي ما له پی وسکل، او چې کوم رانه زیاتي شوه مې حضرت عمر له ورکړل. نو صحابه ته تپوس کې د الله رسول تعبیر یې څه دی؟ وی دا علم دی. ګوره علم یې د پیو په شکل نبي علیه السلام ولید. یا د قیامت پر ورځ ګډ به راولي، یحیی علیه السلام له به چاړه ورکوي، به حلال کړي. الله بوی دا مرګ دی لال ختم شو. نو مرګ د ګډ په شکل کې ولیدلی شو. وی زما رګونه پې ډک شو، او یو مهر ورسره و زما په دې زړه د پاسه یې ولګاو، او بیا یې په لاس راښکه سینه مې بنده شوه. وی یو غیبي تله راله. دا حدیث هم په خصائص کبرا کې جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په مختلفو سندونو راوړی دی. یو سند نه دی، ګڼ سندونه یې وله راوړی دی. دا یې ثابت کړی. غیبي تله راله، نو یې یو چابړي کې ودرولم، او بل چابړي کې بل سړی ودرول. نو بیا کسان غیبی راتل هغه زیاتول.
اخوا لس شو دی خوازه شم نو بیا زه درون شم اخوا شل شو دی خوازه شم بیا درون شم اخوا ته لس بزیاتول اخوا سل شو دی بل طرف ته زه شم زه پې درون شم نو دا یو فرشته دی بل ته وایي چې بس مې تله که دا ټول مخلوق د دنیا د سره په یو چابړي کې واچو دی بل طرف ته دی به په هغې درون شي او دی به پې وزندار شي دی نبی علیه السلام مبارک د خپل د پیغمبرۍ د نبوت هغه مرتبه ښودنه خبره مې دې پورې کوله رونو چې جبریل علیه السلام د دې کارونو نه فارغ شو نو نبی علیه السلام ته وفرمایه وویې چې اقرأ ولوله لوله څه ولوله نو بعض علما یو حدیث نقل کړی دی چې د ریخمو په کپړه کې ورته دا آیتونه راوړل دا 5 آیتونه او د ریخمو دا کپړه ډېره مزینه کړې وه په هغې کې ورته وي اقرأ ولوله نو جواب آسان شو ما انا بقارئ بخاری کې راځي ما چې زه خو لوستونکی نه د خو امي ما خو نه سکول ویلی دی نه مې کالج کې سبق ویلی دی نه دارالعلوم او نه په مدرسه کې خو دا روایت یو پوټی کمزوری دی مضبوطه خبره دا ده چې جبریل علیه السلام په یاد ورته لګیا دی دا مضبوط حدیث دی چې اقرأ لولا چې زه درته کم سویم دا ما سره لولا نو نبی علیه السلام وتی ما انا بقارئ نو دلته اوس ته موږ طالبان سوال کوي چې نبی علیه السلام خو عربي دی او په عربو کې فصیح ترین او بلیغ ترین شخصیت دی نو دی ولې لوستل نشي کولی لکه زه تا ته یم بچې ما سره لوله یا رور شابه ما سره لوله نو ته پښتون او زه راته پښتو ویم نو پښتو لوستل څه ګران خو نه ته خو یې ویلی شي نو نبی علیه السلام عربي و او فصیح بلیغ شخصیت دی او د ژبې نه هم خشته ښکلې مزیدار صفا ژبه لري نو چې جبریل علیه السلام ورته چې ما سره لوله نو نبی علیه السلام ولې وایي چې ما انا بقارئ نشم لوستلی دا ولې وایي وی دا په نبی علیه السلام هیبت راغی بعضې وخت په انسان هیبت راشي ولې دومره ځان له غار دی او غر دی او دومره فرشتې دي مو لیدلې او سینه مبارک هم اوشلېدله او وزن هم پکې وشو او ناشنا خلق هم او جبریل علیه السلام هغه خپل قوت او طاقت هم شته او میکائیل علیه السلام دی نو په نبی علیه السلام هیبت راغلی دی د هغه هیبت ته وجې نه لوستل نشي کولی او که ته وایې چې دی خو دغه وخت دی نبوت ورکړو نو دا یره پې ولې راغله په پیغمبر یره ولې راځي نو یره د نبوت سره څه منافي شی نه دی دا راځي حضرت ابراهیم علیه السلام متعلق قرآن شریف کې الله فرمایي چې کله هغه فرشتې راغلې د لوط علیه السلام دا قوم د عذاب دپاره نو ابراهیم علیه السلام ولا زر فورا قرآن شریف کې الله فرمایي فما لبث ان جاء بعجل حنیز یو سخی ولا روید کړ نو چې ویې کتل چې هغوی خو خوراک نه خوري هلکه دا څه غله ډاکوان چتنې نو ابراهیم علیه السلام اوجس فی زړه کې یره راغله نو قرآن شریف کې الله وی فلما ذهب عن ابراهیم الروع چې بیا فرشتو ورته وی چې مونږ خو د الله فرشتې یو تاله د زوی زیری درکو او د لوط علیه السلام قوم هلاکو نو د ابراهیم علیه السلام نه یره لاړه نو یره خو په انسان راځي پیغمبر د ډېر لوی شخصیت دی د خدای نه لاندې د مخلوق نه پورته مرتبه لري خو انسان خو دی که نه یره پې خامخا راځي غاښونه د نبی علیه السلام مبارک شهیدان شو یعنی زخمیان شو په احد کې تبه پې راځي ټوخی پې راځي بیماری پې راځي انسانیت او بشریت خو په پیغمبر کې شته ذاتي طور نو یره پې راغله یا بل ځای کې راځي چې موسی علیه السلام کوم وخت کې امسا وغورځونه نو هغې نه مار جوړ شو نو وروستو شوتې نو الله ورته لا تخف مه یریږه انه لا یخاف لدی المرسلون زما په مخ کې پیغمبران ولې یریږي نو دا طبعی یره په انسان راځي دا د نبوت سره هېڅ قسمه منافات نه لري خامخا یره په نبي علیه السلام راغله نو ما اقرأ نشي ویلی نو حدیث کې راځي د بخاري چې جبریل علیه السلام ځان ته راته راغړوست فغتني ځان ته یې راته راغړستلم زور یې راله راکړ نو بیا وایي اقرأ لوله اوس چېرته لوستی شي مخکې خو صرف د ملاقات یره وه اوس خو پکې زور راغی جبریل علیه السلام ملک ته فرشته ده هغه ملکی قوت او طاقت د نبی علیه السلام په وجود کې وردن نه کوي وی اقرأ بیا وی ما انا بقارئ اوس چېرته لوستی شم نو دوباره بیا زور ورکړه بیا وی اقرأ وی نشم لوستلی نو درې باره بیا ولا زور ورکړه درې زورونه یې ولا ورکړل نو بیا ورته اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم خرونو دا زور یې ولې ورکاو
د زور سره جبريل علیه السلام کوشش کوي چې ما له خدای پاک کوم وصف را کړی دی او زما د سینې نه هغه نبي علیه السلام طرف ته منتقل شي. د دې اثرات ته یو څو مثالونه ښیم چې ستاسو ذهن نه شبهه ختمه شي. یو سړی راغی نبي علیه السلام ته مخامخ کېناست. چې کېناست دا سړی نبي علیه السلام ته چې زه مسلمانېږم. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي ډېره ښه ده. وی صاحب یو ګناه ده د هغې نه ګورې نشم صبرېدی. مسلمانېږم خو د یوې ګناه نشم صبرېدی. ما له به په دې اسلام کې د زینه اجازت راکې. صحابه یې اوه وه اوف اوف داسې کې د نبي علیه السلام په مخ کې دا خبرې کې. قسم د رسول الله مبارک خدای پاک عجیبه شخصیت پیدا کړی. د دې سیرت مقصد ګورې دا دی صرف قصې نه دي. ټیک ته ځان هم خبرول پکار دي د خپل پیغمبر د حالاتو نه پکار دی چې موږ خبر شو. لیکن غټ مقصد د سیرت دا دی چې موږ د رسول الله مبارک په تعلیمات او عملو کو زده کو. هغه اسوه حسنه ده چې هغه سه اخلاق ځان کې پیدا کو. نو نبی علیه السلام مسکی شو رانږدې قرب چې رانږدې کو نو بهترین انداز باندې اوس پوهیږي. وی تحبه لاختک وی دا بدعملي بخور لخوخه کې چې ستا خور سره څوک بدعملي وکړي. وی نه قربان فداک ابي و مور پلار مې درنه قربان نه به زه خپلې خور لخوخه کم انا به بل څوک خپلې خور لخوخه کې. وی تحبه لامک مور له به دا ګناه خوخه کې. وی نه الله رسول قربان نه زه مور لخوخه هم نه به بل څوک خوخه کې. وی لور له به خوخه کې ښځې له به خوخه کې یو یو ورته شماري. وی د الله رسول قربان نه به زه ښځې لور له خوخه کم نه به بل څوک خوخه کې. بس سړی پوه شو که چې زه دا بدعملي کوم نو چا سره به کومه. یا به د بل چا خوري یا به د چا لوري یا به د چا موري یا به د چا ښځی. نو چې خپلې له نه خوښې نو بل له ولې خوښې. وی غلی شو. نبی علیه السلام څه چل وکړو په دې سینه باندې ورته لاس مبارک داسې راښ او وی اللهم طهر قلبه خدای زړه والا پاک کې دې سړي له واحسن فرجه او اندام هم والا پاک کې. صحابي وایي چې د نبی علیه السلام لاس زما سینې ته ورسېده. په ترمذي شریف کې راځي چې د نبی علیه السلام لاس زما سینې ته ورسېده. وی قسم د شهوت ختم وتښتېده او وی د دې نه پس داسې زمانه شهوت لار چې زما به خپلې بیبي ته د ضرورت هغه ډېر کم ضرورت پېښېده. پردو خلکو ته خو مې د سر نه د ګناه هغه توجه بلکل ختمه شوه. دا یوه شو. دویم مثال دله در کوم. حضرت جریر ابن عبدالله بجلی نبی علیه السلام لیږه چا یو کعبه جوړه کړې وه د بیت الله په مقابله کې په یمن کې. نو دی یو لیږه وی لاړ شه او لښکر دله در کوم دا کعبه د بیت الله مقابله کې روانه که. حضرت جریر ابن عبدالله ورته وایي وی صاحب زه په اس نشم ټینګېدی. وی چې په اس کېنم را پروزم. وی دلته راشه. نبی علیه السلام وله په شا لاس کېښو او دعا ورته وکړله او وی د نبی علیه السلام د لاس لګېدو سره زما په وجود کې داسې طاقت پیدا شو چې تر مرګه پورې ما نه بهترین شاه سوار بل نشته او د اس نه بیا چېرته نیم پرېوتلی. دا دوه شو. دریم مثال به دله درکړم. حضرت ابو محذوره رضی الله عنه وایي وی نبی علیہ السلام چې کله مکه فتح کړه او طائف او حنین دا علاقې فتح شوې نو پیغمبر علیہ السلام را روانو نو زمونږ د کلي په خوا کې دمه واچوله. دې د مکې سره خوا کې یو بانډه کې اوسېده. وی د مانځه وخت شو نو مؤذن لګیا دی بانګ وایي. نو زیم یو څو ماشومان نور دي مونږ د هغه بانګي پیښې کولې چې څنګه چغې وي هغسې چغې مو والې پیښې به م کولې. وی نبی علیہ السلام صحابو ته یې منډه کې دا ماشومان راونیسې. وی نور ته وتښتېدل او زه یې راټینګ کړم. وی چې څنګه یې بوتلم او پیغمبر علیه السلام ته مخامخ کېنولم. وی ما ته وی شابه دا بانګ وایه چې پیښې دې کولی هغسې ووایه. نو دی وی دا د الفاظ دي. وی زما دغه وخته پورې د نبی علیه السلام او د بانګ نه ډېر لوی نفرت و. ډېر نفرت مې وی ما ته وی شابه وایه. وی شروع مې وکړه. وی یارېدم که مې نه کوله او مې نه وهي. شروع مې وکړه خو نفرت مې نو پیغمبر علیه السلام دا لاس را واغېسته او زما په سر یې کېښود او زما په دې مخ یې داسې راښکو او د دې مخ نه لاندې لاړ زما دې سینې له دا لاس راورسو مبارک. وی د حضور پاک د لاس یخوالی مې په داړه کې محسوس کو او وی د لاس لګېدو سره راته خدای بانګ خوښ کړ. نو شهادتین په نبی علیه السلام دوه ځله وایي. زمونږ د طالبانو ته ترجیع وایي په اذان کې. یو ځل وی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. دې په یو ځل وی دوباره په بیا وایي.
وی څنګه حال دی وی صاحب بیا ایمان راته ښایه هغه ابو محذوره خدای مسلمان که نو د مکې مکرمې مؤذن یې مقرر که وی د مکې مکرمې مؤذن مې ته مقرر دا بل شو د دې ډېر زیات مثالونه دي د دې تاثیرات وي دا روحاني اثر او روحاني تاثیرات وي نو جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ځان ته 3 ځله راته راغله باسي دې دپاره چې هغه د ملکیت سلاسه طاقت د نبی علیه السلام دی ولې اوس به ملاقات جبریل سره بار بار کېږي نو چې بار بار کېږي نو هر وخت په ده داسې یره راځي نو قرآن شریف سره به څه کوي دا خو وحی ده نو هغه خپل طاقت او قوت یې وردننه کو زمونږ بعضې علما دي هغې یو اوږد 3 نسبتونه دلته ذکر کوي نسبت انعکاسي نسبت القایی او اتحادی وغیره خو هغه تفصیل د طالبانو سره تعلق لري نو درته نه وي دا 3 زورونه نبی علیه السلام ورکوته وي اقرا ګوره رونو لومبې قرآن شریف دا 15 آیتونه دي در حقیقته لږ به یو فوټې دلته سوچ کو 15 آیتونه دي 4 علمونه دي ګورئ لومبې 4 علمونو ته اشاره کېږي ظاهر کې خو موږ ته 15 آیتونه ښکاري یو زمونږ پښتانه چې ورته ناظره وایي نبی علیہ السلام ته وی اقرأ ما سره لولا نبی علیہ السلام ورسره لولي مونږ دا ماشومانو ته چې سبق ښایو نو مونږ ورته څه وایو ناظره ورته وایو چې دا پښتانه ورته خوینده وایي او دا ښځې مو ته پخوینده وایي وی پخوینده وایه په ناظره وایه دا ناظره شوه د قرآن لوستل دا یوه شو دویم وی ما سره وایه ما درته ویلو چې راجح روایت دا دی ما سره وایه چې زه ویم نو حفظ په یادو ورته یادی کاغذ یې ورنکړه چې دا ځان سره کور ته یو سو د دې نه وایه حفظ دې ثابت شو او نبی علیه السلام ته به همدقسې قرآن شریف چې څنګه جبریل علیه السلام تلاوت که نو یادېده به ورته دریم عقایدو ته اشارت شو اقرأ لولا بسم ربک الذي خلق ګوره لومبې آیت الذي خلق دا هغه ذات نوم واخله چې هغه د دې ټولو کائناتو خالق دی دا د عقیدې لومبې باب شو چې کوم ذات دا ټول کائنات پیدا کولی شي په تا کې د لوستو طاقت هم پیدا کولی شي چې کوم ذات د نس نه هسته کائنات وجود ته راوستی شي نو تا کې بغیر د مدرسې او د سکول او د کالج د سبق ویلو نه مضبوط فصیح بلیغ او یو بهترین معلم د انسانیت دنه الله جوړولی شي او خدای پاک وکړه زم دا غار حرا ولې خدای منتخب کړه دې کې الله یو بل حکمت ته اشارت کوي چې د دین خودل نه بلډینګ غواړي نه لوی مدرسه غواړي او نه لوی دارالعلوم غواړي که لوی مدرسه لوی بلډینګ لوی دارالعلوم او لنګر او هاسټل وغیره هر څه پکې وي ډوډۍ نو ټیک ته فایده به ډېره زیاته خو که یو سړی وایي زه دین بل ته رسول غواړم او دی په یو شال ځای کې کېناسته او د دین کار یې شروع کړ او په یو شال جومات کې کېناسته او د دین کار یې شروع کړ نو رب العالمین به د دنه مخلوق ته ډېر لوی خیر ورسوي ګوره غار حرا کې د انتخاب شو او لومبې خبره عقیده ده بنیاد د انسان د عمل عقیده ده ګوره که عقیده دې بربادی او ته ډېر منځونه هم کې او ډېر نفلونه هم کې او ډېر تهجدونه هم کې نو ګورې دا د خدای په نیز د ماشي د وزر برابر قیمت نه لري الذي خلق او مفعول به نشته را طالبان په پوهېږي دې نه وروسته یو مفعول غواړي الذي خلق دا نه چې خلق السماوات اسمانونه پیدا کړل یا خلق الارض مکې پیدا کړه یا خلق الانسان انسان پیدا کړه دې کې تعمیم ته اشارت ته چې د ټول مخلوق خالق څوک دی رب العالمین نو چې دومره لوی ذات دی اده سره او د هغه نوم بسم ربک د مدد دپاره د بیر استعانت دپاره ده د الله د نوم مدد ځان سره واخله چې کوم ذات د کائناتو خالق دی تا کې د وینا طاقت او د معلمیت د انسانیت د معلم طاقت پیدا کړل شي ربک کې دویم عقیدې ته اشارت شو چې عقیده به دې دی چې ګورې د دې ټول خالق رب څوک دی الله دی رب د مربي په معنا سره دی یو شی کمال ته تدریجا رسول لکه نطفه ده د هغې نه د مور په ګېډه کې خشته خپل انسان جوړ کړ او بیا چې بار میدان ته راغی نو هغه کم ځای ته کمال ته ورسو دې ذات ته څه ویلې کېږي رب ورته وایي هر یو څیز د لاول پوټې وي تدریجا رو 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 په قلار قلارې کمال ته ورسوي دې زمیندار ته مجازي رب وایي ځکه چې تیغه روځي نو کله سر اچوي کله خاختراشي کوي او کله دارو درمل نو هغه بوټې کمال ته ورسېږي دا مجازي دی په حقیقت کې دا کارونه الله کوي دی او ظاهري سبب نو رب څه معنا تاکې تدریجا د لوستلو او د بل د پویولو او د قرآن د تعلیم طاقت زه پیدا کوم رب نیمه او درېیمه خبره شوه
بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. دا عجیبه دلیل دی. انسان د وینې د یو لوتړی نه پیدا کړ، د مور په ګېډه کې. علق اصل کې د علوق نه ماخوذ دی. یو هغه شی چې هغه چسپان کېږي یو شي پورې، هر شی چې وي یو بل شي یو شي پورې چسپان شي او ولګي یو ځای کې یو ټاکی دی راواغېسته او یو دیوال پورې دی ولګوله، دې ته ویل کېږي. د دقه څیز نه الله یو ښایسته ښکلی انسان پیدا کړ. خلق الانسان، یو انس او محبت والا او یو قابل شخصیت، دا د دغه څیز نه خدای پیدا کړ. نو الله وایي چې دا کولی شم. ګوره لوی عقیده ده. خالق شو، مالک شو. دا ماشوم چې بیا د مور په ګېډه کې لویږي، د دې لویولو پسې چې څومره طاقتونه لګېدلي دي، دا طاقتونه ټول د چا په لاس کې دي؟ دا د الله په لاس کې دي. دې ماشوم ته دغه وخت کې د ده نوکان جوړېږي د مور په دې ګېډه کې، د ده غوښه جوړېږي د مور په دې ګېډه کې، د ده سرمن جوړېږي د مور په دې ګېډه کې دننه، د ده وازګه جوړېږي، د ده ویښته جوړېږي په سر د مور په دې ګېډه کې، د ده ګرده جوړېږي، د ده جگر جوړېږي د مور په دې ګېډه کې، د ده کلمې جوړېږي د مور په ګېډه کې، د ده سرمن جوړېږي، دغه چربي هر څه جوړېږي. دا خو مختلف طاقتونه غواړي که نه؟ دا د څه نه جوړېږي؟ دا مختلف طاقتونه چې د مور د ګېډې ته الله تعالی د مور د طرف نه په یو پایپ او په یو طریقه باندې وردننه کوي. دا او هر شی خپل ځای لري. نوکان جوړېږي دلته په دې ګوتو کې، دا نوکان چته په سر کې جوړ نه شو. دا بعضې بدبختیان وایي د اتفاقیاتو سره کار کوي. هلکه اتفاقي بچیا، دا خپې چته سر کې جوړې نه شوې، څنګه اتفاقیات دي؟ دا لاسونه چتم په دې کونډو کې جوړ نه شو، دا پوز او سترګې چتم په دې سټ کې جوړې نه شوې، او دا مخصوص اندام چتم په خوله کې جوړ نه شو. دا څنګه اتفاقیات دي؟ هر شی چې کم ځای له مناسب دی هغه ځای له خپل طاقت رسوي. د مور په ګېډه کې دا کارونه څوک کوي؟ دا دې ته رب وایي. د رب دا معنا ده، دا مفهوم دی. نوک چې د کم شي نه جوړېږي هغه شی به حقه ځای له رسي، هلته به دې نوک جوړېږي. سرمن چې کم ځای کې جوړېږي هغه طاقت به حقه ځای له رسي، نو هلته به دې سرمن جوړېږي. غوښه چې کم ځای جوړېږي هغه طاقت به هغه ځای له رسي، هلته به دې غوښه جوړېږي. جګر چې کم ځای کې الله مقدر کړی دی هغه شی به هلته دی، هلته به جګر جوړېږي. دې ته رب وایي. یوازې دا نه چې پروردګار او پالونکی. رب یو ډېر لوی وسیع مفهوم لري. خپې ولا جوړ کړي، عقل ولا جوړ کړي، دماغ او نری نری رګونه بیا په دې عقل په دې مازغو کې، او په هغې کې د وینې چلن نه پکې بیټري شته او نه ټرانسفارمر شته، او ستا زړه لګیا دی خپل حرکت کوي او وینه سپلای کوي او خراب او باسي او تازه وینه وجود ته رسوي، او په وینو کې بیا هغه خلیې هغه څومره دي او په زرګونو هغه سپینې او سرې او قیسې پیسې، دا چا پیدا کړلې؟ دې ته رب وایي. رب دا ورته ښایي چې زه رب یم، نو تا کې د لوستلو او د تعلیم طاقت پیدا کولی شم. خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم. دوه خبرې دي. ربک الاکرم، بعضې وخت کې یو سړی د یو شي تقاضا کوي چې زده کم، استاد یې شومي، استاد ورته پوره خبرې نه ښایي. یاره ولې دته که زه دا هر څوک یم خو دې ما سره یو شان شو. الله وی ربک الاکرم، ګورې زه سخي یم ښه چې د کوم څیز تا ته ضرورت دی فټافټ به درته حاضرېږي. زه به درته ښیم. ربک الاکرم الذي علم بالقلم. اوس دې کې بل اشارت شو، علم بالقلم، اسباب به استعماله. ما هم دله جبریل رالیږم، دې ستا یو سبب دی. قلم شو مثلا، دې زمانه کې کمپیوټر شو مثلا، بل یو شی شو د تعلیم او د تعلم په لار کې چې کوم اسباب دي، خو هغه زمانه کې کمپیوټر یاد کړی وي شاید چې خلکو چې دا لا څه شی دی، قلم استعمال شو. نو د علم دوه قسمه دی. یو سړی چې علم زده کوي دوه سببې دي. یو ظاهري سبب، هغې ته وایي قلم شو مثلا، دې ته کسبي علم وایي. او یو وهبي علم دی. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك كبيرا. وی اغا فضل الله عليك عظیما، وی اغا شی تا ته نو معلوم او ما د تاخه. یا ماشوم ته هدیناه النجدین، د ښې او د بدې لار ښودل. یا د غوا بچی پیدا شي دا څلور خپې چې اخلي، او د مور غولانځه هغه په خوله باندې لشي. دا طریقې دا هغه وهبي څیزونه دي. الله تعالی القا کوي په یو طریقه، دې ته وهبیات وایي. او یو کسبي دي، هغې کې اسباب له دخل وي. نو دواړه ورته دلته ښایي. علم بالقلم کې کسبي، د قلم ذریعه د واسطې په ذریعه چې کوم علم حاصله، او ورپسې راځي علم الانسان ما لم يعلم، دا هغه وهبي څیزونه شو. نو عقیدم شو پکې، او بل اخلاقیات هم ورته ښایي نبي علیه السلام ته چې اقرأ باسم ربک. اخلاقیاتو باب دا دی چې ګورې د الله نوم به ځان سره ملګری کې، بې د الله د نوم نه به یو کار هم نه کې.
دلته زمونږ په علاقه کې یو کس و ډېر زیات مالدار شوی د دې ګاډو کاروبار به یې کوو ناګانه پرېوته ګاډي م لاړل کورونه م ختم شو او عاجز فقیر شو نو مې د یو ډرایور نه تپوس وکړه لکه مې دا سړی خو د ډېر زیات اوچت لاړ جایدادونه م واغېستلی شو او ګاډي م شو او حیدرآباد او ځای په ځای بنګلې م شوې او یکدم لاړ پرېوت د هر څه نه خلاص شو د کری کور ته لاړ ما ته یې وي دا یو څیز خراب کړو وی سوات کې م ګاډۍ واغېسته شوروم کې نوې ګاډۍ م واغېسته وی چې واغېسته نو ما چابي را واغېسته دې نیکله مې ورکړه چې واله نیکه د خدای نوم واله او سټارټ یې کړه وی ما ته وایي چې ښه د خدای نوم زه هغه ګاډۍ علم چې بې د خدای د نوم نه سټارټېږي ما پې 5 روپۍ ورکړې بس وی اقا زت سات میں ټکا وخوړه ملکان کې اکسیډنټ شو چې واپس راتلو زم زخمی شوم ام زخمی شو او ګاډي چور چور شو ختم هغې نه پس زوال راغی هر څه ختم شو ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي كل امر ذي بال لم يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع یا اجزم هر کار چې هغه ستا محتم بشان کاری ابا د خدای د نوم نه شروع کې بسم الله مو سره وی نو دا به سر ته رسي او که د خدای نوم دې ورسره وانغېږي سر ته به نه رسي رونو د اسباب د چا په لاس کې دي د الله ته ویل ما تا خو اسباب استعمال کړل لیکن اسباب د چا په لاس کې دي او ستا د لاسونه د چا په طاقت کې دي نو الله نه به مدد غواړئ بسم ربک او الاکرم لفظ چې زه سخیم تا ته علم خیم ته به هم ځان کې د کرم ماده پیدا کې او بل ته به ګورې ښې بهر کیف دا سلورو علمونو باندې مشتمل دا آیتونه نبی علیہ السلام ته ورکړي شو او رسول الله مبارک کور ته راغی چې څنګه راغی او په خدیجې رضی الله عنها راننوت نو یخني کېده کور ته ننوت وی زملوني په ما صادر واچوي ډېر لوی زور پې راغی قرآن حکیم کې ځان له زور دی حضرت زید ابن ثابت رضی الله عنه فرمایي دا د وحی کاتب دی وحی به یې لیکله سیوطي په اتقان کې دا حدیث نقل کړی دی وی یو ځل وحی نازله شو د نبی علیه السلام د هارون مبارک زما د رون د پاسه پروت و وی زما د رون له دونه زور ورکه کادت فخذي ان تردوا چې قریب و چې زما د هارون دې ټوټې کړی ډېر علامات کړی او حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام به په اوښه سور و په څاروي ټینګېدې به نه شو څاروي فورا به کېناستې ده او بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی بخاری شریف کی حدیث تے وَلَقَدْ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ سخت یخنه کې چې به کله وحی نازلې دله لکه جنوري او دسمبر میاشت نو چې ما به د نبی علیه السلام د مخ مبارک ته وکتل نو ان جبینه لا يتفسد عرقا وی د دې تندینه به د خولو د قطار لاندې را روان او بل حدیث کې راځي حضرت عمر فاروق او د حضرت اعلی روایت په بخاری شریف کې راځي د جعرانی په مقام د اعلی حضرت عمر ته وی یاره ما ته هغه ټیم به څنګه وښیي چې په نبی علیه السلام وحی راځي وی پورېږه چې کله شروع شي درته به ویم وی دی کې نبی علیه السلام نه چا د مسلې تپوس وکړه وحی را شروع شوه وی حضرت عمر ما ته وی راشه اعلی ورته ګوره وی چې نبی علیه السلام نه وحی آثار لاړو ما ورته کتل وی سترګې تکې سرې سرې وې او رګونه له مخې پړسېدلي او وی غټې غټې ساګانې اغېشتلې نو دا انا سنلقي علیک قولا ثقیلا د ثقیل یو خوا بله معنا د مشوره یو دا چې نبی علیه السلام له به ډېر لوی زور ورته نو دا لومبې وحی وه نو ډېر لوی زور او هیبت په نبی علیه السلام راغی او کور ته راغی او بیا بیبي خدیجې رضی الله عنها ته په ما صادر واچوه بهر کیف رونو دې نه باقي چې څه واقعات حالات دي اب انشاءالله آینده جمعه کې درته بیان کوم خو زه درته دا وایم چې د سیرت د نبی علیه السلام د اورېدو په مقاصدو ځان پوه کوي یو مقصد دا دی چې موږ د خپل پیغمبر د حالاتو نه ځان خبر کړو موږ د دنیا د دې لیډرانو د حالاتو نه څونه خبرېږو او دا قائد اعظم په دې تاریخ پیدا دی او په دې وفات دی او پاکستان جوړېدو سره مثلا تعلق دی او اقبال علامه اقبال او فلان کې او فلان کې او فلان کې نو زموږ د دین لوی رهنما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په کار چې موږ د هغې د حالاتو نه ځان خبر کړو زموږ د ایمان او د اعمال دی د هغوی د برکت نه دي او دا یاد ساتئ چې د چا عظمت په لکه کینی که نه نو هغه سره فطري نفسیاتي اثر دا چې هغه سره مینه محبت پیدا کېږي نو مینه محبت به پیدا شي او د مینې محبت مقصد اتباع د نبی علیه السلام د ګورې غټ مقصد دا دی چې جمدې قوم هغه دی چې د خپل مشر تاریخ هیر نه کي یاد وساتي او چې کوم قوم د خپل مشر زوړ تاریخ هیر کا دا مړ قوم دی مړ انګریز زمونږ په دې وطن کې په نظام تعلیم کې داسې خباستونه را دننه کړي دي چې زمونږ په نظام تعلیم کې کمه حصه چې پیغمبر مبارک له پکار ده او د هغه صحابو له پکار ده او شریعت له پکار ده د هغې حصې نه زمونږ نظام تعلیم محروم پرېښی دی زمونږ بچي به ښه لوی تعلیم به وکړي
او خو علم به حاصل کی، خو چې کوم اسلامی تربیت کې داغې نه خلاص پاتې وي. زموږ حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه، مولانا حسن جان صاحب رحمت الله علیه، داغه خبره مې درته نه کړې. په مدینه منوره کې ناستم، یو وکیل دی د دې هزارې مانسیرې، وی ما ته وی څه کې برخوردار، مې چې د جامع کې سبق وی ما ته وی خلک اسمان ته وختل، سپومې ته وختل، او ته زړو پسې ګرځې. وی ما ته چې کاکاجي هغه سپومې مې تا ته پرېښې ده، هغې ته ته خېجه، او زه به د خپل پیغمبر زاړه یادوم. وی بیا ما ته وی چې برخورداره دا نبی علیہ السلام د اکبر پاچا زمانه کې تیر شوی دی. مې چې تا ته دا پته نه لګي، یاره ما خو پلانکي سکول کې او پلانکي سکول کې سبق ویلی دی. هغه سکولونه هغه سکولونو چې د دې ګنداو خلکو سره تعلق دی، میشن او دا فلانکي د خپل پیغمبر د تاریخ نه دی خبر. او دا هغه الفاظ دو ما ته اوس هم یاد دي. وی په لاهور کې یو پرچا د جرنالیزم کې دا سوال راغلی و چې په نبی علیہ السلام نوټ ولیکئ. نو هغه سوال داسې و چې د خنداو نو بیا هغه شی بار اخباراتو ته راوتی و او په اداري لیکلی شوی وي. نو چا لیکلي په مکه مکرمه کې یو مالدار کور کې پیدا دی، چا لیکلي چې د میټرکه پورې تعلیم په مکه کې حاصل کړ او اعلی تعلیم له آکسفورډ یونیورسټۍ ته تللی، او چا پکې په کشمیر کې پیدا شوی. دا د خپل پیغمبر مبارک د تاریخ نه خبر. څومره لوی احسانات دي. محسن انسانیت. بلکې زه یو جمعه برته په دې بیان کوم چې نبی علیہ السلام یوازې د انسان دپاره نه، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، حیواناتو دپاره هم د رسول الله مبارک وجود رحمت و. غلامان او وینځې او څه ورته ویل کېږي کافر او حیوانات د ټولو دپاره یو بهترین نظام موږ ته پرېښی دی، او ټول نظام کې رحم رحم رحم. نن خو دا زموږ د اغیار لګیا دی او چغې وایي، او په اسلام باندې د دهشتګردۍ یو غټ لیبل یې د پاسه لګولی دی. اسلام کې چې کوم مودت دی، اسلام کې چې محبت دی، انسان ته انسان ولې وایي انس، د دې خپله ماده انس دی. انس الفت ته ویلې کېږي، یو بل سره الفت بساتې. افسوس چې مونږ خلکو خپل اسلام نه دی پیژندلی. د اسلام غلط روح که مونږ ته څوک پیش کړي نو مونږ وایي دا اسلام دی، مونږ ته پته نه لګېږي. نو اسلام نه ځان خبرول پکار دي، د پیغمبر د حالاتو نه ځان خبرول پکار دي، اسلامي تعلیمات نه ځان خبرول پکار دي چې مونږ په هغې باندې عمل وکړو. رب العالمین مونږ د نبی علیہ السلام مبارک لږ مې وخت بدر زیات واغېشتو، پروردګاره د هغې په تعلیماتو زموږ عمل نصیب کړي. الله زمونږ اسلامي اخوت نصیب کړي. پروردګاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړلی شوي دین، د هغې عقاید، اعمال، اخلاق پروردګاره زمونږ نصیب کړي. او زمونږ په دې معاشره کې د قرآن و سنت نظام راولي، امن پکې راولي، سنت سکون پکې راولي. الله که څوک حاجتمند دي حاجتونه پوره کړي، څوک مریضان دي ته والا شفا ورکړي، څوک مقروضین قرضدار دي قرضونه اخلاص کړي، چاته څه پریشانۍ ټینشنونه یې هغه والا په خیر او په خوشحالۍ بدل کړي. الله ته زمونږ نه راضي شي، زمونږ ټول اعمال د خپل رضا د حصول ذریعه وګرځي. وصلی الله تعالی علی